د دې ځنه درېمه مسله بیانو چې کله نیت وشو بسم الله وشو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا او په اوداسه کې چې کله به د خوب نه پاسېدو یا به د خوب نه نو پاسېدل یخ به لوښي کې به بالټي کې به کته لاس نه منډه بلکې مخکې به اوبه راواغېسې پسې طریقه باندې لاس به یې 3 ځله وینځل د هغې نه پس به لاس لوښي کې کته منډه لکه زموږ د ډېرو انسانانو دا عادت دی چې غاټه ټانکۍ د اوبو د خوب نه سړی راپاسي هغې ته لاس کته کوي او لاس پکې لوندم شي یا غټ بالټۍ په هغې کې ګرمې اوبه پرتې په هغې کې لاس کته کوي مخکې د انځلو نه دا طریقه چې دا خلاف سنت ده دا به وروسته ووایو چې اوبه په دې سره نجس کېږي او که نه نجس کېږي دا به وروسته ووایو لیکن دا طریقه د الله د نبي نه ده سنت طریقه دا چې خپل لاس به اول 3 کرته وینځي د هغې نه وروسته ټانکۍ ته یا بالټۍ ته یا لوټۍ ته یا بل څه لوښی د اوبو د هغې ته به لاس وروسته ښکته کې اول به لاس 3 ځله وینځي دې خبره کې لویه فایده دا ده چې دا زموږ د نبي طریقه ده نو لهذا چې زموږ اودس د ابتدا نه په هغه طریقه باندې بنا شي څنګه د الله د رسول طریقه ده مشهور حدیث امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې راوړی دی امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه د دې حدیث راوی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا استيقظ احدكم من نومه بل روایت کې من منامه یو سړی د خوب نه کله راپاسید فلا يغمس يده في الاناء بل روایت کې داسې الفاظ هم فلا يغمسن يده في الاناء لاس به په لوښي کې نه غوپه حتى يغسلها تر دې چې لاسونه وینځي 3 کرت فإنه لا يدري أين باتت يده دې سړي ته پته نشته د لاس شپه کوم ځای تېره کړې ده شپې مختلف حالات دي انسان کله یو ځای وګرئ کله بل ځای وګرئ په خوب کې او کله سړی خپل عورت او شرمګاه وګرئ د استنجا ځای وګرئ نو دا مختلف حالات په خوب کې راځي انسان د دې حالاتو نه خبر نه دی ځکه د خوب حال د مړي حالي ځکه شریعت مطهره کې دا حکم دی چې سحر ته د خوب نه راپاسېدي او لاسونه به دغه شان په بالټو کې په منګو کې داسې نه وی بلکې لاس به 3 کرته وینځي د هغې نه پس به بالټي ته لاس کته کې دا زموږ د نبي طریقه ده دې کې د علماو لږ شان اختلاف شته چې دا د ورځې خوب ته مراد دی او که د شپې خوب ته مراد دی څوک چې د عین باتت نه استدلال کوي باتت لفظ شپې ته وایي و د شپې خوب ته مراد دی سحر چې کله د خوب نه راپاسې نو په دې طریقه به عمل کوي او که غرمه کې سړی وده شو نو بیا یو ګنټه نیمه خوب دی په دې کې دا ډېر د لاسونو نجاست او ګندګي دا ډېره نه وي او دوی مراد د جمهور اهل علم دا غوي فانه لا يدري د لا يدري لپس نه معلومیږي که ورځې خوب کوم سړی وده شو هم راپاسېد بالټي کې به دغه شان لاس نه ښکته کوي او که د شپې خوب نه سړی راپاسېد هم به لاس نه کته کوي ځکه د لا يدري نه معلومیږي چې دا د ورځې په خوب کې هم سړی به ځان نه پوهېږي او د شپې په خوب کې هم سړی به ځان باندې نه پوهېږي او دا رایه راجح ده دا د جمهور رایه ده دا راجح ده خو اغلبي خوب چې خلک کوي د جمعې نو دا د شپې خوب د ورځې جمعې کې خلک خوب نه کوي ځکه پیغمبر دا خوب ټکی ولا ځکه یاد کړی دی نور د خوب نه علاوه هم چې ستا لاسونه وچو نو بالټۍ کې به دغه شان لاسونه نه کته کې په منګي کې به لاس دغه شان نه کته کې تر دې چې تا خپل لاسونه 3 کرت یا 2 کرت انځلې نه صحیح بخاری کې 2 کرت راغلی صحیح البخاری کې امام بخاری دا حدیث راوړی دی چې غسل الیدین مرتين لاسونه 2 کرت انځل نو 2 ځله چې لاس وینځل هم لاس پاکيږي او 3 ځله چې وینځل نو په کامله طریقه باندې عمل وکړه کامل سنت دا چې 3 ځله بسړی لاس وینځي بیا به بالټي ته لاس کته کوي اوس دا سوال بکی دی چې که چا لاسونه ښکته کړل نو آیا دا اوبه ګنده کېږي او که نه ګنده کېږي نو صحیح مسله د اوبو باره کې دا د لنډه زده کړه چې د اوبو 3 اوصاف دي یو لون د اوبو رنګ بل د اوبو بوی چې د اوبو رنګ او بوی او خوند
دا درې شیونه نو خراب شوي په ګندګۍ باندې یا په دریو کې یو څیز نو خراب شوی په ګندګۍ باندې دا اوبه پاکې دي د اوبو باره کې د ډېرو قصو ته ضرورت نشته چې کوم د مولیانو لیکلي کتابونو کې چې مګه ورته وغورځېده دومره بوکې به راوباسي او که کوتره وغورځېده دومره بوکې به راوباسي او که انسان ورته وغورځېد دومره بوکې به راوباسي او که پیشو وغورځېده دومره بوکې به راوباسي دا د کتابونو کې لیکلي 80 بوکې دي 80 دي 100 دي 1.5 دي 3 ورځې منځونه به واپس خلک راګرځوي که چا جامې انځلي هغه به دوباره مازې کوي دا تعمقات دي په دین کې دننه خود ساخته خبرې دي بغیر د دلیل نه او په خلکو باندې اسلام ګرانول دي قرآن او حدیث په خلکو ګرانول دي او دا عبادت په خلکو باندې ګرانول دي ته ضرورت نشته لري لنډه خبره ته یاد کا چې د اوبو رنگ او خوند او بوی دا خراب نو دا اوبه پاکي دي او که رنگ غواز د اوبو خرابو په ګندګۍ باندې دا اوبه ناپاکي دي او یا یې خوند خرابو په ګندګۍ دا اوبه ناپاکي دي او یا د اوبو بوی خراب شوی نو دا اوبه ناپاکي دي په دې کې چې یو څه زم خراب نو دا اوبه ناپاکي دي به د سم نه کې دا اوبه د سکول لپاره استعمال نه به غسل کې دا لنډه طریقه چې تا یاد کړه دا د الله نبی فرمایله الا ان تغیر لونه او ريحه او طعمه دا الله نبی وی کله چې د اوبو رنگ بوی خوند خراب شو دا اوبه ګندري او کله درو کې یو څه زم نو خراب دا اوبه بالکل پاکي دي اغه حدیث ابو داود کې دا حدیث د بیر بزعه په نوم باندې یو کویو په مدینه منوره کې مشهور کویو بیر بزعه په یو جواره کنده کې کله کله بسیلې رالو د سیلاب وبراله ډیری ګندګیانې مو ته گزار شوي د دې باوجود صحابو د بیر بزعه او دس کاو امام ابو داود رحمه الله وی زخپل لاړم مدینه ته او هغه کوی می غز کا صادر میونه د سه مګاس کو خطه مګاس کو بیا مې د کوی مالک ته ویل چې دا کوی چیندار د دې وبت را خټکیږي ډیر وب بهر نو ډیر وب راځي هغه نه دا چیندار کوی نه دی چې ډیر وبت راوځي ما دا کوی د سه کولاو د جبار ته وبوزي نه د سه نه دی یو وب کې جمع کېدی او ټول خلکو دا غینو مسکري رنگ او خوند او بوی د بو چې خراب نه دا او بالکل پاک دي دا شکونه مکونه به پرې دا وي د کویانو بارکه ملګری ټلیفون کې دا چل مګو ته ورزیدل بس مګه ته وباسه د وبو خون خراب شو موټر ولا ګټول یو بل لريکا اګه د وبو خون رنگ بوی برابر او بالکل پاک دي دا الله نبی فرمایلی شک شبهات چې دین به تګرانیږي بیا په قرآن او حدیث کې شکوک شبهات کې وسوسې بیماری چې تولګي د بیا به د دین ګرانیږي قرآن او حدیث آسان دي دلایل کتاب او سنت آسان دي زمنګ نبی آسان مسلې بیان کړې دي نو بدیزه کې دا سوال لګا چا وبو ته لاس کته کو ټانکې ته بالفاظ او تقدیر سحر کې سړی د خوب نه راپاسید او د انځلو ته فکر ونشه او بالټي کې پچې کته کړه او د لاسم بګیلون شه یا ګلاس کته کو لاسم بګیلون شه ګرم وبو ته نو دا وبو بګندګي او کنه بګندګيږي ظاهر دا نه ګندګيږي خدا کار دې سړی چې کوم کو دا خلاف سنت د الله د نبی طریقه د سنوا د الله د نبی طریقه دا چې مخکې بلاس درې زله وینځي بیا به لا ثبوت خطه کې دي سړی خلاف سنت کار وکړه لیکن دا وبګند نه دي والدليل على ذلك دلیل صحیح حدیث راغلی امام بهقی د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت راوړل ده په سنن کبرا کې ده باسناد حسن چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اول که سړی وبره اخلي لاسونه به وینځي او که چرته تا لاسونه وینځل او دغه شان وبو ته لاسونه کته کړل دا وبه نه نجس کېږي ګنده کېږي نه او دا بل قاعده کلیه په دې دلیل چې د وبو درې اوصاف دي چې خراب نشو دا وبه نه ګنده کېږي او په دې حدیث کې بل فقهي مسله دا غدا ده نجاست متوهمه هغه نجاست چې داغي یقین نشته چې صاحب لاس پر ګندګي لګیدل خو وهم ده چې کې دې شي لګیدلی نو په اسلام کې دې له اعتبار شته او دا حدیث دغه دلیل دی دته فقها نجاست متوهمه وي هغه نجاست چې کې دې شي په درجه کې دې چې کې دې شي زما د لاس پر ګندګي لګیدلی کې دې شي د الله سره شپه د استنجا ځای لور وړي انسانان په خوب کې مختلفو حالاتو کې نو سحر د الله رسول وی چې دا وبو کې لاس مخه ته کو تر دې چې دا لاس درې کرته وینځه دې ته وی نجاست متوهمه معتبر ده په اسلام کې او دا حدیث ول دلیل کې علماء پیش کړی دي